ضیاءالحق امرخیل ککر غیړنه کرخه ترمنځ نه وای زه به هم د دغې جرګې برخه وم. سلام، وخت مو په خیر. پام وکئ د نن ورځې تازه خبر ته. تیر جمهوري حکومت کې د ننګرهار والي ضیاءالحق امرخیل ویلي که ترمنځ کرغړنه کرخه نه وای نو زه به هم د قامي لویې جرګې ته ورغلی وای. هغه ویلي پښتنو هر ډول خطر ته سینه سپر کړه او د جرګې میدان ته حاضر شول چې دا تر هر څه ستره بریا ده. د امرخیل په خبره دا ګام ښیي چې پښتانه د قصابانو چړې ماتولی او د راتلونکي نسل لپاره امن راوستی شي. نوموړي دا څرګندونې داسې مهال کوي چې سبا د اکتوبر 11 خیبر کې قامي لویه جرګه پیلیږي او د جرګې میدان ته نن منظور پښتین هم رسېدلی دی. دوستانو، دا و د نن ورځې چمتو کلی خبر. تر بیا مو په الله